ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم خچاره څنګه تاسو خو طبیعت هم خوري ټیک ټاک خوشاله خو وایي ځکه تاسو بلیدلی کنه نن چې بیا سخی ماما ناشته او بالکیم موجود دی کنه په سټوډیوز کې نو سخی ماما ما ته خو بیګا یو ټلیفون راغلی و چې په تخبره کې یو ماشوم پیدا شوی دی او چې څنګه پیدا شي نو چې توره چیس کې او بیا شاور او بالکل دا دغه خوبونه تقریبا نن دوه مرز ده چې لیدل کېږي بس ما خوب نه لیدل ما ته یو ټلیفون کړو ما ما ته خو یو سړي ټلیفون وکړو د کشمیر نه د باغ نه او د خوب هم را پاسولم سهار په 5 بجې او یاره دغه شان یو ماشوم وشو وي زما د ماما زوی و هغه وی ای بس وشو ای وی چې توره چای وڅښې ای بس مړ شو لکه کرونا به ختم شي نو بس دغه په ونو لکه اوس قسمه قسم دغه دی ټلیفونونه دی او څو خوبونه ویني او بس ماشومان را پیدا کېږي نو بس چې دغه چې سهار مې بس داسې چې راووتم د کور نه نو بل کس وی یاره وی چې دی نو په کالو خان کې په انجڼو کې چې دی ماشوم پیدا شو او وی داسې وي ترماس ته اشاره وکړه مطلب دا و چې بس ترماس کې توره چای څښې او بس وی هغه مړ شو نو ورپسې چې دی نو اخوا چې مې کتل نه اخوا یو ماشي را روانه وه یخه نه وي چې دی نه وي په مناګي کې وي ماشوم پیدا شو او بس وی هغه وی چې بس توره چای څښې او بس هغه مړ شو مور یې مړه شوه یو څه ماښام مونځ په جنازه را یاره سخي ماما ته مو دا خبرې دومره اوږده کې که نه او داسې مزېداره کې چې بس سم بالکل چې نو خانه ولا خانه کې که نه دا خو پر هر څه ما ته وي دوبۍ کې چې ملګری هغه ما ته وي چې رښتیا سورادي که دروغ به کړي روان کړي نو بس دروغجن خو ته یې نو بس ګورو او نو بس هغه هلکه تا پله شه څه خوله دغه کې دا یو خو د پارکې نه ډېر تنګ شو تاسو ته رنګونه راغلي وو مونږ چې کومه یو ښځه به راتله نو بس یو به وي هلته کې هغه وشو ماشوم پیدا شو چا به وي مناګي کې او چا به وي کشمیر کې چا به وي په مردان کې پیدا شوی چې اوس کې پیرپایي کې هم دې شاید کړی که نه نه یو خو پکې وي راغلي وي په سند کې چې ته یو ویډیو راغلی و چې یو ماشوم پیدا شوی دی په تندي کې یوه سترګه ده معده پکې لا بله او یوه سترګه ده او هغه دا د دجال دغه د علامات دي که نه نو دجال علامات خو دي په بل ماشوم چې کوم دی که نه چې ماشومانو کومه خبره کوي هغې خو وي لکه حکیمان دي او ډاکټران پیدا کېږي بل ډایرکټ چې نو بس توره چای او کرونا لپاره بس خاتمه او که نه نو که پرې توره چای باندې دا کورونا ختمېږي نو الله دې وکړي بس مونږ خو پرون هم توره چای شروع کړې ده بغیر پیو که نه لکه مونږ وایي چې بس ماشومان پیدا کېږي او هغې داسې وایي بس مونږ خو پرون نه توره چای شروع کړې ده بغیر پیو نو اخوا سره پیو بچت هم راځي د پیو ځکه چې اخوا ولپر او نسلې هم اخیستل اسان کار نه دی که نه نو بس د بغیر پیو دغه دی موسم هم ښه دی یخ دی دې سره د مری هم صفا شي سینه ورسره هم صفا شي او سړی ټوخي هم لږ که نه سړی لږ بچي نو نه هغه دغه خو ما ته وي هغه محمد الله راته وي نور وي یاره وي داسې کار دی زه خو یېرېدلی به نو ما ورته مې ولې نو ما ته ووي داسې کار دی که نه چې ما ته خو چا وي چې ښه خوراک به کوې که نه او توره شی بس کې که نه نو وي زما چې غاښونه نشته اوس وکړم دا معلوم تپوس وکړو ما ته وینن مې پکې بله اورېده مې ولې وی چې بس ښه خوراک کوئ وټامن سی خورئ که نه او کینوان خورئ مالټې چرګ هغه ما ته وي زه خو چرګ هم نه شم خوړی غاښونه مې نشته یو ام خوړی شمه هغه چې داسې پوس کړمه سورې پکې وکړمه یا هم د خلکو په مخ کې نه شم خوړی کبي زما وي ګوسلخانې ته وزر نه شمه که نه وي دې نه علاوه کیله نه شم خوړی که نه وي چرګ نه شم وي ډوډۍ نه شم خوړی دی خانم بس وي زه خو غار کې ما دا خبره ده چې هغه ته خو بیا انتظار به ډېر ځکه کوي چې خو ګرمي خو لا ودرېږي که دا نشته که نه هغه خو لا بارانونه شروع دي خو نو سخي ماما دې حل به څه چې دا روزانه یو ماشوم پیدا کېږي یا په ورځ کې خو اکثر لس هم پیدا شي ځینې وخت او تېر چې یاد دي زموږ په ګاونډ کې 15 چې ورځې باندې شي
او بالکل هغه خدا دی چې دغه دی نه د دې یو بل حل دی دا داسې ماشومان پیدا کېږي نه او د هغې دا اشارې کوي څوک وشنه چیس کوي څوک توره چیس کوي که نه نو دا داسې ده چې لکه دا دغه دی دا ښه خبره نه ده او دا ټول دروغ دي او دروغ باندې سړی ګناهګارېږي نو بس زما خو مشوره دا ده د خلکو ته او خپل کور کې مو بهر مو چې یو خو تاسو را چوټیانې را موبایل له جیبونو نه لر کې که نه مخه ته مې نیولي که نه ډیوټي نشته چوټیانې دي د ګورمنټ طرف نه چې دی نه دغه چې تاسو کورونو کې کښېنئ کور کې کښېنئ او کور ګیټ ته بار نه تاله ولګوئ نه به تاسو که څوک راځي ټیک شوه نو دروغ به هم نه شي ویلی او خپل سړی به ذکر اذکار کوي نو دا د ټول نه ښه خبره ده زه خو د ښځو نه تنګ راغی یم بس ځي راځي کور ته دې سره څوک وي نو بس دغه طالب ورته ولګو زما په خله باندې کور ته خو طالب را بار نه لګو ځکه چې دغسې خو ګرانه بیا به ور ډبېږي را ډبېږي نو بس طالب زما په خل بار نه ولګو نو قدرمنو تاسو هم داسې وکړئ که نه چې ځان پسې بار نه طالب ولګوئ او ایله به د خبرونه خلاصېږي او بل دا سرخوړی چې کوم دی که نه دا موبایل چې څنګه سخي مامه ووي که نه دی کله نه کله هوښیاره خبره هم کوي که نه دا بالکل دا یو هفتې ځای هم که مونږ بالکل لرې کړو که نه ځان نه نو زما په خیال چې دا مسلې به ټولې حل شي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه زمونږ د برداشت کولو